السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، یو ځل بیا مې سلامونه نیکې احترامات مې درسره قبول کړئ. دا ځل ملګرو تاسو ته ډېره خوندوره طریقه راوړې ده چې موږ تاسو کولی شو په MTN یا په اټوما سیم کارت کې موږ تاسو ارزانه وړاندیزونه فعاله کړو. دا څنګه ارزانه وړاندیزونه فعاله کولی شو، نو هیله کوم ملګرو دا ویډیو تر پایه پورې درسره وګورئ، ځکه چې د ځینو ملګرو کسانو سر باندې نشي خلاص، نو بیا موږ ته په شخصي کې وایي چې موږ سر نشو ورباندې خلاص، موږ ته بیا دغه ویډیو دوباره راولېږه. دا چې تاسو هم ورسره په عذاب نشي او موږ ته هم تشویش پیدا نشي، نو په همدغه خاطر باندې ملګرو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چېرته مو خوښه ده نو حتما موږ درسره سبسکرایب کړئ. راځو ملګرو د اټوما MTN سیم کارت دپاره څنګه چې وړاندیزونه فعاله کولی شو طریقې ته یې راځو. زه راځم ملګرو، دلته به خپل ټلیفون ته راسم، نو دا کوډ دی، دا تاسو لیدلی شئ په سکرین باندې، ستاره 240. کله مو چې ستاره 240 علامت لمبر به مخکې کې ډایل کړئ، خپل سیم کارت به تاسو وګورئ. که چېرته مو خپل سیم کارت اول سیم کارت مو یا مو یو سیم کارت ور اچولی و، نو تاسو به په دغه خپل سیم کارت ورته وګورئ. نو زما خپل سیم کارت دلته په MTN باندې ده، نو دا کوډ دی ملګرو. تاسو کله دا وکېږه په دې باندې به ورته کلیک واخلئ، نو لږ به ورته انتظار سو. کله چې ملګرو ورته انتظار سو، موږ تاسو ته به داسې صفحه راسي. په دې صفحه کې موږ تاسو ته لیکلی دی اټوما واو، یعنې دا د واو بستې دي. دلته به اوله تڼۍ ورته زه کلیک ورته واخلم، دلته یو ورته نوشته کومه، نو دلته په سینډ باندې ورته کلیک ورته واخلئ. کله مو په سینډ ورته کلیک واخیسته، دلته ملګرو موږ تاسې ته یو بله مینو راغله، ډیټا بنډلز. زه راځم یو ورته انتخابوم، ځکه چې موږ بنډلو سره کار دی، یعنې انټرنیټي وړاندیزونه فعاله کوو. په سینډ باندې ورته کلیک اخلم، بیا راځو دلته موږ ته دغه دي موږ تاسو وړاندیزونه سو. نو زه راځم، ګوره په اول وړاندیز کې موږ تاسو ته 15 GB انټرنیټ راکوي د 3.5 افغانۍ په بدل کې د 13 لپاره. نو ملګرو تاسو فکر وکړئ د ډېری سیم کارټونه به داسې وي چې هغه کې به ډېرې وړاندیزونه وي، موږ داسې وړاندیزونه به تاسو ته تر اوسه پورې به نه وي راغلي، ځکه دا د کوډ له لارې نه فعاله کېږي. 10 GB انټرنیټ 200 افغانۍ په مقابل کې د 13 لپاره. همدارنګه 7 GB انټرنیټ هم موږ تاسو فعاله کولی شو په 150 افغانۍ مقابل کې. زه چې هر وخت فعاله کوم نو دغه 10 GB فعاله کوم د 10 افغانۍ مقابل کې، نو د یوې میاشتې تر پایه پورې ښه ټایټ کار کوي. نو 7 GB هم فعاله کولی شو د 150 افغانۍ مقابل کې د 13 لپاره، او تاسو دا نور وړاندیزونه هم وګورئ. زه راځم په مور اپشن باندې ورته کلیک اخلم، نو راځم شپږمه بټۍ به ورته کېکاږم، شپږمه تڼۍ. دلته راځم په سینډ باندې ورته کلیک اخلم. کله په سینډ باندې ورته کلیک واخیسته ملګرو، نو متاسفانه موږ کوډ سره وخت واخیسته. زه راځم همدغه بستې بیا دوباره تکرارومه. ورته بیا هم یو لیکم. وروسته له دې نه بیا زه راځم، دا مې تاسو تشریح کړله، نو راځم دلته مور اپشن باندې ورته کلیک اخلم. نو کله چې موږ غواړو چې نورې بستې وګورو، نو دلته موږ شپږمه تڼۍ ورته کېکاږو. شپږمه تڼۍ به کله ورته انتخاب کړو، نو په سینډ باندې ورته کلیک اخلم، نو دا د نورې بستې موږ ته هم راغللې. 400 MB راکوي د 15 افغانۍ په مقابل کې د یوې ورځې لپاره، یعنې 4 ساعته وخت لري. او دلته هم 3 GB انټرنیټ راکوي د 90 افغانۍ په مقابل کې. بلکل ملګرو دا هر سیم کارت ته ورکوي، په بښنې سره بلکل د MTN سیم کارت دپاره هر یوه ته انشاءالله دا بنډل فعاله کېږي. نو 2.5 GB انټرنیټ ورکوي د 80 افغانۍ مقابل کې د 2 ورځو لپاره. او دلته هم دغسې 1.5 GB انټرنیټ ورکوي په 15 افغانۍ باندې، دا هم د 2 ورځو لپاره کار کوي، یعنې د 1 هفتې مقابل کې تاسو کولی شئ کار ځینې واخلئ. نو ملګرو دا به تاسو دپاره داسې یو لنډه ویډیو، نو هیله کوم ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوې. تر هغو چې موږ تاسو ته بله ویډیو جوړوو، موږ ته اجازه راکړئ. نو انشاءالله ملګرو دې وروسته به تاسو یو لنډه ویډیو جوړوم درته.
چې تاسو هم ځینې استفاده واخلئ او